ډیر محترم جناب عبید سے تخواست کوم چې راشي او تاسو سره خپل کلام د ټولو نه مخکې د پښتون لیک پل ملکڼ شکریه ادا کوم چې زموږ ډاکټر صاحب ته ډېر لوی اعزاز ورکړلو او دا زموږ د همیشه پښتو ادبي ټولنې لپاره ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده. بلې د خانانو نوکری مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، د خانانو نوکری مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، د تور مخو پنجابیانو په ډرامو کې، د تور مخو پنجابیانو په ډرامو کې د پښتون څوکیداري مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، په ګاونډ کې نه هر خلق سملي، په ګاونډ کې نه هر خلق سملي، د حاجي سے مالداري مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، چې په کور کې وي یو رنګ وي بهر بل وي، چې په کور کې د یو رنګ وي بهر بل وي، واوره دغه دورنګي مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، د حالاتو سره جنګ کوم لګیا یم، د حالاتو سره جنګ کوم لګیا یم، د دې خاورې بدحالي مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، چې د اثر عکاسي ورپکې نه وي، چې د اثر عکاسي ورپکې نه وي، یاره داسې شاعري مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده، چې په نیمه لار کې تا پرېږدي عبیده، چې په نیمه لار کې تا پرېږدي عبیده، د غرض دغه دوستي مې خوښه نه ده، د سرکوزي غلامي مې خوښه نه ده.